مننه. سلامت سي همدرد صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. نن د پاکستان د پوځ بیان په یو خبري کنفرانس کې دا کړی ده چې طالبانو ترهګري د خپل اقتصاد، حکومتي پایښت او بهرني سیاست په وسیلې بدله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو تر نیمایي ډېر لګښتونه امنیتي برخې ته ځي. دا تور څومره د باور وړ دی یا دا ادعا څومره د باور وړ ده؟ معلومات څخه ده. بله همدرد صاحب مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ګرانو میلمنو ته او تاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه فکر کوم د پاکستان دغه ادعا ډیره بې بنسټه ده. دا په دې خاطر باندې چې دغه کاروبار پخوا پاکستان کاوه. پاکستان به تل نیابتي جګړې رامنځته کولې، تروریزم به یې روزه په پاکستان کې. البته بدبختانه د افغانستان په مقبوضه خاوره کې به تروریزم پاله او الته به ټریننګونه ورکول. له نړۍ څخه به په دې بهانه پیسې اخیستلې چې گویا دوی د تروریستانو په خلاف جنگيږي، په داسې حال کې چې دوی به خپله تروریستي ډلې رامنځته کولې او نیابتي جګړې به تمویلولې. نو زه فکر کوم دا خپله د پاکستان کاروبار ده او په طالبانو باندې په اوسني حالت کې دا تور لګول دا یوازې له افغانستان سره د دوی هغه پخوانۍ دښمني ده چې په افغانستان کې د هیڅ نظام ثبات دوی نه غواړي او غواړي چې همیشه د افغانستان نظامونه متزلزل اوسېږي او د سقوط په درشل کې اوسېږي. په طالبانو به ډېرې زیاتې نیوکې وي، خو دا نیوکه د پاکستان لخوا چې شوې ده زه فکر کوم دا ډېره بې بنیاده ده او طالبانو ټول فکر او ذکر فعلا په دې کې ده چې خلک د ځان متي وساتي، اطاعت باندې حکم کوي او د دې ترڅنګ دوی کوښښ کوي چې خلکو ته ځانونه ښه ثابت کړي. د افغانستان د اقتصاد وده یې موږ تاسو وینو چې تقریبا اقتصاد هغه د ثبات حالت ته راوستی ده، رکود له حالت څخه راوته یو د ثبات په حالت کې فعلا قرار لري او بل اخره که څه هم په دازینو راپورونو کې دا ویل شوی دی چې لا هم دغه اقتصادي ثبات د افغانستان لپاره کافي نه ده، ځکه موږ تاسو وینو چې ډیر زیات کډوال بیرته له پاکستان، له ایران او نور هیوادونو څخه نن سبا خو حتی له اروپایي هیوادونو څخه موږ تاسو دي شهیدان یو چې لا غزا څخه کډوال ډیپورت کیږي او افغانستان ته بیرته لیږدول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا چې لا هم دغه وده کافي نه ده، طبیعي خبره ده. مونږ له یو مصنوعي اقتصاد څخه 20 کاله مونږ په نړیوالو مرستو باندې اتکا درلودله، له هغه مصنوعي اقتصاد څخه راوتي یو او د افغانستان واقعي اقتصاد ته مو مخه کړې ده. نو طبیعي خبره ده چې څو کلونه په دې کې لګېدل او تر څو چې اقتصاد بیرته هغه واقعي ثبات پیدا کوي او د ثبات په حالت کې منځته د انفلاسیون راکمیږي او تجارانو ته دغه یو فرصت ورکوي چې د انفلاسیون پر راکمیدلو سره او د نرخونو په ثابت پاتې کېدلو سره دوی هغه خپل تجارتي پلانونه په ښه ډول سره جوړ کړي. بل دا چې دلته وسه چې په کار دی هغه دا ده چې د اقتصادي ودې لپاره یو څه چې طالبان ورته بالکل پام نه کوي هغه د بشري پانګې په بشري پانګه باندې پانګونه کول دي چې بدبختانه زموږ تاسو نیم نفوس پر مخ باندې لا هم د مکتبونو او عصري زده کړو دروازې بندې دي. په دې سره موږ یو بشپړ اقتصادي ودې ته نشو رسېدلی. نو زه فکر کوم د پاکستان د حکومت ادعا چې د طالبانو په اړه باندې دا مطلق بې ځایه ده. دوی په هیڅ وجه دا فعلا نشي کولای چې ترهګري د خپل اقتصاد د پیاوړتیا یا د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یو وسیله وګرځوي. البته له امریکا سره په دوحه کې چې دوی حکومت هوکړلي کې امضا کړی ده په هغه کې دا واضح ورته ویلي دي چې له افغانستان څخه به ستاسې متحدو هیوادونو ته هیڅ ډول ضرر نه رسیږي او په افغانستان کې به داسې ترهګریزې ډلې او ټپل نه روزل کیږي چې هغه د نړۍ لپاره په ګواښ باندې بدل شي. نو د پاکستان دښمنی ابدي د افغانستان سره بدبختانه په نورې ادعاوې کړې وي په اقتصادي لحاظ باندې کېدای شي په هغه باندې مباحث کړی وي، خو دا ادعا مطلق بې اساس او بې بنسټه او دروغ ده. بلخوا د ملګرو ملتونو وروستی راپور وایي چې هغه کډوال چې هیواد ته راستانه شوي دي له نورو هیوادونو 50 سلنه دوی لومړنیو د ژوند اساسي توکو ته لاسرسی نه لري. په دغه برخه کې د طالبانو مدیریت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا طالبان واقعا د دې توان نه لري چې دغه وضعیت مدیریت کړي؟ ګورې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې اقتصادي وده ډېره سوې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې پر کپیټا انکم یا د سړي په سر عاید هم لوړ شي. د افغانانو ژوند به هغه وخت کېږي چې د اقتصادي ودې ترڅنګ د هر کورنۍ د هر سړي هغه د سر عاید چې ده یا د سړي په سر عاید چې ده هغه هم لوړ شي. هغه وخت لوړیږي چې طالبان په دې وتوانیږي
چې په افغانستان کې د کارونو یا د دندو رامنځته کولو په برخه کې مشخصه اقتصادي یا د اقتصادي پراختیا یو پالیسي ولري او دغه په اساس باندې دوی هغه امپلویمنت ریټ لوړ کړي یا د شغل پیدا کولو یا د دندې پیدا کولو هغه اندازه لوړه کړي. په دې سره بیا دوی کولی شي چې دغه راستنیدونکي کډوال هم حد اقل په دندو بوخت کړي او د هرې کورنۍ هغه د سړي سر عاید لوړ کړي. بیا به موږ له دغه شکایتونو سره نه مخ کېږو. د اوس لپاره طالبان ولې په دې کې پاتې راغلي دي یا کېدای شي دوی به کوښښ کوي ورته اول دا ده چې مخکې مې ورته اشاره وکړه یو مشخصه د اقتصادي پراختیا پالیسي یا ستراتیژي دوی نه لري چې د هغه په اساس باندې هم په ملي کچه او هم له نړیوالو سره دوی مخ ته لاړ شي. د هغه لپاره تمویلونکي هیوادونه حد اقل ورسره پیدا کړي په اقتصادي لحاظ که څه هم سیاسي تعامل دوی نړۍ سره نه لري او نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني. ولې په اقتصادي لحاظ زه فکر کوم له ډېرو هیوادونو سره دوی اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي او دا اړیکې لا ډېرې پیاوړې کولی شي. دوی کولی شي چې نړیوال پانګوال وهڅوي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. په داخل کې خپل افغان پانګوال چې هغوی فعلا په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې پانګه اچونه کوي یا پانګونه کوي هغوی کولی شي چې وهڅوي تر څو افغانستان ته راسي په ودانیزو برخو کې د صنعت په برخه کې د کرنې په برخه کې د قانون د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي او افغانانو ته دندې پیدا کړي. نو په چیرې دوی طالبانو په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟ فعلا کارونه روان دي ولې ځینې محدودیتونه دي چې په دې کې طالبان نشي بریالي کېدلی. یعنی دلیل هم دغه محدودیتونه دي چې طالبان بریالیتوب ته نه پرېږدي. یو له لویو دلایلو څخه دا ده چې نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني او دغه د رسمیت نه پیژندنه د دې باعث ګرځېدلې ده چې د نړیوال بانک لخوا د IMF لخوا او د نورو مالي اداراتو لخوا په طالبانو باندې بندیزونه دي. په نړیواله کچه د وارداتو د صادراتو او د پانګونې په برخه کې دا محدودیتونه موجود دي. افغانستان ته پیسې د بانکونو له لارې په رسمي ډول سره نشي راتللی. امریکا هم هغه پیسې چې دوی سره کومک کوي هغه په مستقیم ډول په تیارو کې ورته یا په الوتکو کې ورته راوړي د کابل په هوایي ډګر کې ورته کوزوي. ولې په رسمي ډول سره بدبختانه هغه پیسې هم د بانکونو له لارې څخه نه راځي. نو دغه محدودیتونه چې د نړیوالو مالي ادارو لخوا څخه په طالبانو باندې فعلا وضع دي د دغه د رفع کولو لپاره دوی ته لا ډېر کار پکار ده چې نړۍ سره اړیکې پیاوړې کړي اقتصادي راکړه ورکړه ورسره ډېره کړي تجارتي راکړه ورکړه ورسره ډېره کړي او بالاخره په افغانستان کې فابریکې د صنعت په برخه کې پانګونه او د کرنې د قانونو د استخراج په برخه کې باید ډېره زیاته پانګونه راجلب کړي خلکو ته کار پیدا کړي. په دې سره په بیا دوی وکولی شي بیا که هر څومره مهاجرین بیرته افغانستان ته راځي دوی بیا کولی شي چې په اقتصادي لحاظ دغه ټول مرفوع کړي او د دې ځواب ورته ووایي. ډیره مننه.